یو 12 علامې داسې دي چې هغه په چا کې پیدا شولې دا سړی جنتي دی او د ده خاتمه په ایمان باندې شوله د ده خاتمه الله پاک ورښایسته کړله. یو په هغه علامو کې دا ده چې کله یو مؤمن بنده مړ کېږي او د هغه په دې ژبه باندې د شهادت کلمه جاري شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. د چا چې اخرنۍ خبره لا اله الا الله دا سړی جنت ته داخل شو دا جنتي شو. دویم چې کله یو مؤمن بنده مړ کېږي او د هغه په دې تندي باندې خوله راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موت المؤمن بعرق الجبین. د مؤمن بنده مړ چې دا د هغه په دې تندي باندې خوله راځي. دریم کم مؤمن بنده یا مؤمنه ښځه چې هغه د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې مړه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلة الجمعة. کم مؤمن بنده چې په شپه د جمعه کې یا په ورځ د جمعه کې مړ شو الا وقاه الله فتنة القبر. دا سړی به الله پاک محفوظ کړي د څه شي نه د عذاب د قبر نه. د عذاب د قبر نه چې خلاص شي ښکاره خبره ده چې جنتي شولې. دریمه څلورمه علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک کم انسان چې د خپل مال په دفاع کې یا د خپل دین په دفاع کې یا د خپل عزت په دفاع کې یا د خپل وینې په دفاع کې یا د خپل اهل په دفاع کې ووژلی شو نو دا سړی هم جنتي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د خپل مال په دفاع کې ووژلی شو دا هم شهید دی. ومن قتل دون دمه فهو شهید. څوک چې د خپلې وینې په دفاع کې ووژلی شو دا هم شهید دی. ومن قتل دون دینه څوک چې د خپل دین په دفاع کې ووژلی شو فهو شهید دا هم شهید دی. او ومن قتل دون اهله څوک چې د خپل اهل په دفاع او د خپلې کورنۍ په دفاع کې ووژلی شو دا هم شهید دی. پنځمه علامه هغه زنانه چې هغه د نفاس په حالت کې مړه شي د زیږون ماشومې پیدا کېږي او په هغې کې دا مړه شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهیدانو ذکر کاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې دا ذکر مو وکړو فذکر منهم نبی صلی الله علیه وسلم په هغه شهیدانو کې د دې ذکر مو وکړو چې والمرأة یقتلها ولدها هغه زنانه چې خپل بچي په پیدایش کې مړه شي. او دغه حدیث کې اوسه داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یجرها ولدها بسرره الی الجنه. دقه ماشوم دا به هغه خپله کلمه چې کوم د دې نوم نه کومه کلمه راوتي په پیدایش په وخت کې چې کومه کلمه په دې ماشوم باندې نوم پسي د دقه کلمې باندې به د دغې په ذریعه باندې به د خپله مور راکاږي او جنت ته به داخلوي. شپږمه علامه چې یو سړی د خېټې په بیمارۍ باندې مړ شو خېټې خرابه شوه خېټه کې څه مسله راله او مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن مات فی البطن فهو شهید. څوک چې د خېټې په بیمارۍ باندې مړ شو دا شهید دی. اوومه علامه چې یو سړی طاعون بیمارۍ باندې د وبا په مرض باندې لکه اوس چې دا کرونا مرض دی په دې باندې مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطاعون شهادة لكل مسلم. طاعون او وبا مرض چې دی دا شهادت دی د هر مسلمان دپاره. اتمه علامه چې یو سړی یو مؤمن بنده په یو نیک عمل باندې مړ شي مثلا یا یې روژه نیولې ده یا په مانځه ولاړ دی یا د یو نیک کار دپاره روان دی یا حج له تللی دی او مړ شو نو دا سړی هم جنتي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد الله بعبده خیرا عسله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې الله پاک د یو بنده د خیر اراده وکړي نو عسله. نو صحابه ویل یا رسول الله وما عسله. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یفتح الله عز وجل له عملا صالحا. دا سړی الله پاک په یو نیک عمل باندې ولګوي. کله چې الله د یو بنده د خیر اراده وکړي دا په یو نیک کار کې اړم کې وی لګوي او مخکې د مرګ د نه ثم یقبضه علیه او بیا په دقه کار باندې الله پاک د ده ساه واخلي او مړی کړي. یعنی انسان د مرګ نه الله پاک دا په روژو باندې اړم کړي مثلا روژې پې نیسي او په هغه روژو کې پې الله مرګ راولي یا مثلا په نوافلو باندې الله ودروي یا په مانځه باندې ودروي یا مثلا په بل یو دین کار کې دا اړم کړي او په دې حالت کې دله مرګ راشي نو دا سړی جنتي دی. نهم علامه کم سړی چې په اوبو کې ډوب شو یا پې یو څه شی راورغړی ده دیوال د لاندې رالی د چت د لاندې رالی د یو کمر د لاندې رالی او دا مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهادتونه چې دي دا پنځه دي پنځه قسمه شهادت دی شهید کېدل دی. یو نبي صلی الله علیه وسلم المطعون کوم چې د طاعون په مرض باندې وفات شي والمبتون چې د خېټې په مرض باندې وفات شي والغریق کوم چې په اوبو کې ډوب شي وصاحب الحدم او بل هغه سړی چې د کوم چت د لاندې کوم دیوال د لاندې راشي او مړ شي. او لسمه علامه
رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث نه داسې معلومیږي ذات الجنب یو بیماری ده د اړخ باندې په دې طرف باندې یو مرض دی یا یو دانه ده انسان دغه مرض چې وي ذات الجنب نو دغه بیماری باندې چې څوک مړ شو نو دا سړی هم جنتي دی وصاحب ذات الجنب بل یولسمه علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله په لاره کې مړ شو یو سړی حج له تللی یا په بل یو نیک کار پسې وتی دی د الله په لاره کې دی او دله مرګ راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل فی سبیل الله فهو شهید څوک چې د الله په لاره کې ووژلی شو دا هم شهید دی ومن مات فی سبیل الله فهو شهید او څوک چې د الله په لاره کې مړ شو دا هم شهید دی الله په لاره کې وتی تبلیغ باندې وتی بل یو دینی سفر باندې علم پسې وتی او تاله مرګ رالی نو تم شهیدی تم جنتی او بل 12مه علامه حدیث کې راځي اصل یو بیماری ده د فیفړو باندې اثر کوي د انسان دا سږي نه دي دې باندې اثر کوي یو وایرس شانته دي یو بکټیریا ده چې هغه په دې فیفړو باندې اثر کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اصل شهاده دغه بیماری چې چاته لاحقه شوه دغه بیماری چې چاته ولګېده دا کوم چې په فیفړو باندې اثر کوي په سږو باندې اثر کوي د هغې نه څوک مړ شو نو دا سړی هم څه دی دا جنتي دی نو دا 12 علامات د هغه چا دپاره شو چې هغه جنتي انسانان دي او په دې 12 حالاتو کې په دې 12 علاماتو کې چا کې یوه هم ښکاره شوله دا سړی جنتي دی او د ده خاتمه په ایمان